د منیر شاکر منکر حدیث لفظي غلطیانې هغه کلیپ کې چې د امام بخاری رحم الله په خلاف یې کړی. الله سبحانه وتعالی صفت اعلی هغه تعالی وای جل وعلا شانه فرمای بردزبه دته بردزب وای بن بردزب. ابو نعیم ته ابو نعیم وای. مشهور مصنفین درته خایم ابو نعیم لوی عالم تیر شوی د هلیت الاولیاء لیکل دا. فورک یا فورک دیتا فرق وای. مشکل الحدیث ولا ابن فرق. الری ده الری علاقه دیتا ری وی. یو محله د ری ورته وی هغه د ری اوسیدونکو د ایرانه ده. مشتملت قرآن کی دی دیتا مشتملت وای. مشتملت علیه صفحا قرآن کریم لفظ دے دیتا صفحا وای. لهم صفحا بغیر علم. فقرآن کریم کې داسې دی چې واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، او داوی چې واصحاب الیمین وما ادراک ما اصحاب الیمین. مونږ دې منکر حدیث ته وایو چې اے منکر حدیثه ته په علماء باندې ردونه مکوه، ته په احادیث باندې ردونه مکوه، ځکه ستاسو علم نشته. ولر ش علم وکه خو مضبوط علم وکه، هغه نه رستو راشه او بیا عربي وایا، د عربي عبارتونه وایا او بیا په علماء باندې رد کوه. مخکې نه تا د فرد جایز نه ده چې په بی علمۍ کې ته رد په چا باندې وکې. بسم الله الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله، اما بعد. ټول عوام او خواص او ملګرو ته دایم چې نن سبا کومه فتنه د انکار حدیث راوچته شوې ده او په میډیا باندې هغه نشر کیږي او عوام او ناپوهه خلک هغه ګمراه کوي، په دې باندې مزخرف خبرې ورته کوي او د احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم توهین کوي او د الله سبحانه وتعالی د اولیاء توهین کوي، خلکو ته سپخ کار کوي او خلکو ته بيدین ښکارا کوي. نو داسې قسم خلک د دې نزانونه ساتل وکړ دي، د دې تقریرونه نه اوریدل، د دې تقریرونه نه نشر کول. پسو کې نشر کوي دا ګناګاری، ځکه چې عوام خلک په دې باندې گمراه کیږي، هغه ته مولا ښکاری حال نه چې مولا خو نه. او د دې فتنه سربراه زموږ په علاقو کې نن سبا هغه داس یو کس دی چې د علم نه خبر نه دی. هغه علم چې کومه شرعي علم دی، قرآن حدیث علم دی، چې العلم ما قال الله قال رسوله. الله رسول چې سویلی د هغې نه بالکل نه خبره، بلکې د هغې توهین کوي. او بیا دغه جاهل مشر هغه بیا اجهل الناس دی، ټول خلکو نه هغه بیا ډېر لوی جاهل دی او هغه د الله سبحانه وتعالی او د الله د رسول دشمن دی. چا چې د دا نظریه جوړه کړې ده، په دې وجه د ټولو نظام ساتل وکړ دي. د قرآن سنت چې کوم علما دي هغه ته رجوع وکړ ده، دا غي بیانونه اوریدل او دا غي نشر کول دا عبادت ده. او په دغه سړي باندې نن سبا رد کول دا عبادت ده، او دغه تایید کول دا گمراهی ده، ځکه هغه د گمراهی مشر دی، نن سبا د فتنې مشر دی هغه. نو دې سړي چې کومه کلیفونه شروع کړی د امام بخاری رحم الله په خلاف او د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو په خلاف او د بيدینه او د گمراه خلکو په تایید کې، هغه کلیفونه دغه جواب دا د الله توفیق سره مونږ کوو. او د دې چې کومه خطایان دي، علمي خطایان، لفظي خطایان، دا مونږ د عوام خلکو ته خواص ټولو ته پنهخه کوو چې دا سړی ګوره عالم نه دی، دې څه چې تور پسې نشي. د په وجه باندې امام بخاری پرې نګدی، د په وجه باندې امام مسلم پرې نګدی، امام ترمذی پرې نګدی، او صحیح احادیث د په وجه باندې پرې نه دی. د فتنهګر مولا دی، دې ته نیمګړی مولیانو یې همیشه فقط دین کې چې فساد جوړ کړی دی، نو هغه نیمګړو مولیانو يهودو د دین چې فسادی کړو، هغه نیمګړو مولیانو فسادی کړو. نو اول ځ د غلطیانې کومې چې لفظي غلطیانې دي هغه تاسو ته پنهخه کوم، تاسو د خولې نه هغه اورئ
چې د کلیپ کې دا کوم کلیپ چې د امام بخاری رحم الله په خلاف شروع کړی او د احادیث په خلاف د کې د څومره غلطۍ نه کړي. اول کې چې کله دا د الله سبحانه و تعالی صفت ذکر کړي جل وعلا، نو فقې کې لوی غلطي دی کړی دا چې د ویلي الله، حالای چې دا علا نه دا علا دی، علا معنی بر او چت. د امام بخاری رحم الله نسب چې دا ذکر کړي نو د هغه په نسب کې یو لفظ راځي بردزبه، دا دې ته بردزب بوای، دا دې لوی غلطی ده. دا بردزب نه ده، دا بردزبه ده. امام ابن حجر رحم الله فتح الباری کې دا لیکلي چې دا په فتحې د با سره، په سکون د را سره، په کسرې د دال سره او په سکون د ز سره، او بیا په فتحې د با سره او وروسته تر نبی هاده بردزبه. اصل کې داسې ده. ابو نعیم رحمه الله چې مشهور محدث عالم دی، هغه ته څوی ابو نعیم، حالای چې ابو نعیم دی دا په ضمې د نون سره او په فتحې د عین سره. ارشاد الساری چې دا د صحیح بخاری شرح ده، هغه کې دا خبره لیکلې ده. عمدة القاری چې د حنفي مذهب یو کتاب دی، هغه کې دا لیکلې. فیض القدیر په نوم باندې کتاب دی، هغه کې دا لیکلې. دا بل غلطی، بل غلطی ده دا هغه دا یو عالم دی، دا غي نوم فورک دی، فورک او فورک، او دا څوی فرق. څومره لوی فرق دی فرق او د فورک په منځ کې. قاموس ولوي چې دا په وزن د فوفل دی او فوفل، دا دوه لغات په دې کې دي، په فتحې د فا سره او په ضمې د فا سره دوانه سي، او دا ته فورک وي. امام جلال الدین سیوطی رحمه الله هم دا سوي چې دا فورک یا فورک دی. رای د یو زینوم دی او د هغه ته سویلی ر، حالا دا رای دی. رای الرای بلد من بلاد فارس. لغاتو کتابونه وګورئ، قرآن کریم کې راغلی ام مشتملت، او دا سوی ام مشتملت، حالا چې دا ام مشتملت دی. قرآن کې راغلی صفحا بغیر علم، دا سوی صفحا، دا سوی د سین نه صاد جوړ کړ او فعل سکون ورکړ، حال دا چې دا صفحا دی. قرآن کریم کې هم غلطۍ نه کوي، په حدیثو کې هم غلطۍ نه کوي، په عربی کې هم. دا عالم نه دی، دا جهل الناس. د امام بخاری رحم الله مبارک دا وی چې دا د پارس دی، او بیا پارس نه تعبیر کړ په ایران سره. دا بل غلطی ده. تعلیم ولا خلق ته دا پته ده چې پارس دا صرف ایران ته نه وای، دا هډره لوی علاقه ده. معجم البلدان وګوره، د عراق نشرو شوی دا داسې ارجان شو، کرمان شو، سیرجان شو، داسې بحر هند پورې دا علاقه ده. او دا آذربایجان او دا رنګه دا علاقې ټوله ارمنیه الفارسیه تر د فرات پورې، دا عمان او تر د کابل پورې دې ته ویل کېږي. تخارستان دا ټول علاقې په دې کې راګیر دي، او دا وی چې صرف ایران دی. امام بخاری رحم الله د ایران نه دی. دا خبره تفصیل به دې کې نه کوم، ځکه چې به کلیپ وګت کیږي او ټول خلکو ته دا پته چې دا تاریخ دا بالکل دروغجن تاریخ دی، تاریخ صحیح نه دی. به د امام بخاری رحم الله نسب چې دا بیان هغه کې مغلطي کړي. هغه دا چې د امام بخاری رحم الله دا نسب د عربی کې د بیان کړي، خو لیکن هغه عربي ګډه وډه ویلې ده. حالا چې دا سینه ده، هغه داسې محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن دا سینه ویلې کې دا داسې په کار دی. ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة بن بردزبال جعفی داسې ویل بکار دی. که چېرته دا عالم وی په حدیث باندې، نو په کار دا و چې دې د نسب خو صحیح ویلې کنه، محدث سره هغه خو صحیح نسب وی. چا چې نحو او صرف ویلی نو هغه به عبارت خپلې وي، مزیدار وي، خو د نه دی ویلي. دا صرف شو شاده بس بریت پریخي او غټ په کولې په سر کړی. بل دا چې د زمونږه د دین په سند باندې اعتراض کړی دی او لګی دی کیم
او خلکو ته دا ذهن ته وراچي چې دا سند غلط دی. زمونږ دین قرآن حدیث دی. د قرآن کریم په سند باندې يهودو اعتراض کړو. د جبرئیل علیه السلام زمونږ د قرآن کریم په سند کې دی، نو اول اعتراض هغه په جبرئیل علیه السلام باندې وکړ چې دا سره صحیح نه دی. او په احادیث باندې چې زمونږ په زمانه کې د احادیث په سند باندې اعتراض وکړ، نو هغه دقه منکرین حدیث نه دی او دا غیو په منځ کې مشابهت راغی. په د دین په یو فایه باندې رد کړو او اعتراض وکړ د په بل فایه باندې. الله قرآن حدیث د زمونږ دین دی او دی ول په سندونو باندې اعتراض د دیو د جلدای چې کله په سند باندې و اعتراض وکړي شي بس ارس بس لاړ د مینس دغه دی وی چې دا حدیث زنی دی چې زنی دی ورته ویل خو بس د خلکو ذهن ته دال چې لکه دا خاصه ګماني خبرې دي، نو بیا د خلکو په ذهن کې دا سپکش حال چې دا خبره داسې نه ده. احادیث یقیني دي، بل واحد چې کله محتب بالقرائن دا یقیني ده. نزهة النظر د ابن حجر رحمه الله دا کتل پکار دي، هغه کې به ډېر کله خبرې دی بارک کړي. د سینور علما او ابن حزم رحمه الله شو د سینور ډېر علما هغه دا خبرې کړي. دغه اصول کتل پکار دي. د سره چې کوم راشه هغه یو وجدا ده چې د قرآن حدیث پریخي د سلف علما چې کوم خغه کتابونه هغه پریخي دی او تل دی او چیرته پنجابیانو کتابونه کتلی او علم خو سرشته دی نه دا غینه متاثر شوی دی او د غیر خړایلو خلکو نه دا متاثر شوی چې هغه د دین دشمنانی. نو د اعتراض زمونږ د دین په سند باندې کړی دی او د يهودو سره مشابهت دی او تایید د غیر دین خلکو کړی دی، د هندوانو تایید کړی دی. نو دا د هغه سره بالکل ملګری دی ځکه هندو هغه قرآن حدیث نه مانی او دا هم حدیث نه مانی او دا به اخر کې قرآن نه انکار کوي ځکه چې د احادیث نه څوک انکار کوي د قرآن نه انکار دی. امام بخاری رحمه الله باندې اعتراضات کړی دي وای دا داسې او دا غسه حل چې امام بخاری رحمه الله په عرب او عجم کې مشهور عالم دی، څلور مذاهب والا د سنت یعنی بلکې په دنیا کې چې څومره علما دي او هغه سنیان دي هغه د امام بخاری رحمه الله صفاتونه کوي او د دې کتاب به هغه پڑھاوي په مدرسو کې. حافظ ابن کثیر رحمه الله چې یو لوی مفسر دی د قران کریم د امام بخاری رحمه الله بارک داسې وی امام اهل الحديث في زمانه والمقتدى به في اوانه والمقدم على سائر اضرابه واقرانه. امام بخاری رحمه الله هو د اهل الحديث امام دی وی په خپل زمانه کې د اهل الحديث امام او امیر المؤمنین په الحديث ته ویل شي، مقتدا په ټولو ملګرو باندې او امزور باندې مخ البدايه والنهايه امام ابن کثیر رحمه الله کې دا عبارت او دا سه عمرو بن علي رحمه الله هغه فرمایي وی کوم حدیث چې امام بخاری رحمه الله نفي جن ليس بحديث هغه حدیث نه دی. فتح الباری کې دا قول او دغه رنګه عمرو بن علي سے فرمایي قل دوسرا ته ما ته ویلي چې ابو عبد الله محمد صاحب شیده وی ليس بخراسان مثله د دې په مثل باندې په خراسان کې بل څوک نشته دی. او داسې رجاء ابن رجاء دا فرمایي وای د امام بخاری رحمه الله فضیلت په علماء باندې سره که فضیلت د سړو په زنانو باندې او به وی آیه من آیات الله تمشي على ظهر الارض دا د الله سبحانه وتعالى د نخونی قانون یو نه خله چې په زمکه باندې ګرځي. علماء د دې د صفاتونه کړی. کوم حدیث چې امام بخاری رحمه الله نفي جنغه حدیث نه دی. او حسین سے فرمای وې د امام بخاری رحمه الله په مثل باندې ما چې تبل څوک نه دی لیدل چې ډیر ماهر په قرآن حدیث او دا داسې کأنه لم يخلق الا للحديث گویا کې دا نه پیدا شوی مګر د حدیث لپاره پیدا شوی. او علماء د دې باره کې دا لیکلي وي دا د امام بخاری رحمه الله کرامت دی چې کوم حافظه الله ورکړه د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه ده. امام ترمذی رحمه الله فرمایي
چې عبد الله بن منیر صاحب هغه وې داسې فرمایلی دي چې امام بخاری رحمه الله سبحانه وتعالی دې امت د فار او زینت ګرځولې ده. ابو حاتم الرازی چې مشهور عالم دی جرح او تعدیل هغه فرمایي چې امام بخاری رحمه الله په شان حافظ سره دا په خراسان کې نه دی راوتلی. نو علماء د دې ډېره مدح کړې ده او په ټولو خلقو کې امام بخاری رحمه الله دا ډېرو خیرو ولا زمانه کې بلکې زمانه نه وروسته هم دا غیب شان سره نه دی راغلی. د صحیح بخاری فضیلت د صحیح بخاری صفاتونه چې کوم علماء کړی دي چې د ټولو کتابونو نه صحیح ترین کتاب د قران کریم نه وروسته هغه صحیح بخاری دی. نو چې په دې باندې د اعتراض وکړه په صحیح بخاری باندې نو نور کتابونه به د منځلاړ ځکه په ټولو کې صحیح ترین کتاب هغه صحیح بخاری. امام بخاری رحمه الله چې کوم سخت شروط د بل محدث د عمر سخت شروط نو امام بخاری رحمه الله چې دا په کومه طریقه لیکل او په کوم حالت کې دی لیکل ډېر ناشنا. امام بخاری رحمه الله خپل خبره کړې ده چې ما به کوم حدیث لیکو نو ما به غسل کول او 2 رکعات منځ به مې وکړ استخاره به مې وکړه. امام بخاری رحمه الله خپل دا خبره کوي. د شپږ لاک احادیث نو دا ما منتخب کړی او په 14 کالو کې ما دا لیکلی دی. نو دا وایي زما د الله په منځ کې یو حجت او دا کوم ځای کې شروع کړی ده په مسجد حرام کې دې شروع کړی ده. مسجد حرام کې دې د صحیح کتاب د صحیح البخاری لیکلی ده یعنی شروع الته کړی ده او خپل فرمایي چې ما به استخاره کوله 2 رکعات منځ به مې وکړه او خو به مې یقین د حدیث په صحت باندې راغی نو بیا ما ولیک. او داسې فتنګر مولیان راځي او په امام بخاری اعتراضات کړي د په کتاب باندې اعتراضات کوي دله ان شاء الله الله سبحانه وتعالى سزا ورکړي. بل دا خبره کړې ده چې زه تنها یم په دې زمانه کې. ته چې تنها په دې زمانه کې ته گمراهی بیا ځکه چې د جماعت د مؤمنانو نه یو سړی وځي نو هغه گمراهی. ایو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ید الله علی الجماعه فاتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ فی النار. تاسو د مؤمنانو په جماعت په سر بسې شه بده کې تاسو داخل شئ. څوک چې یوازې شه دینه د قبه یوازې فور کی. تصحیح روایت ابو درداء رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي فعليك بالجماعه فانما ياكل الذئب القاصيه. فتابع جماعت د مؤمنانو لازم د چاغه ونیسي دا غینه جدا نشي تنها تر نه نشي ځکه شرمخ هغه ګډه نیسی چې هغه د رمینه جدای. په دې وجه ته د مؤمنان د جماعت نه خواشوي نو ته گمراه شوی. ځان ته په حق باندې مو وایي د اهل الحديث نه چې ته جدا شې د جماعت نه مستلاړي گمراش. بل دې خبره کوي لپټو والا شیګان دي. مونږ یو چې اصل شیعه هوته ځکه شیګان چې دی هغه هم په احادیث باندې اعتراضات کوي د عائشه رضی الله عنها توهین کوي د اولیاء الله توهین کوي ته هم د غشانی. بل ستا اصول د شیګان دي ته چې احادیث به په قران کریم باندې پیش کې دغه یو اصل له اصول د شیګانو نه هم او د معتزله نه هم ته معتزلی هم یې او ته چې دا خبره کوي چې احادیث ظنی دي دا خو د معتزله قاعده ده. کله چې د حسن بصری رحمه الله مجلس نه معتزله هغه اعتزال وکړه نو دغه خبره وکړه چې احادیث خبر واحد د ظنی نو اصل شیعه هوته او بل نه چې د کتابونو ایرانیانو لیکلي دي محدثین د کتابونو یادي ایرانیانو یې لیکلي. دا خبر هم د دې بالکل دروغ ده. د احادیثو کتابونه چې لیکلي کوي امام ترمذی رحمه الله د ایرانی خو نه دي او د امام بخاری رحمه الله د ایرانی خو نه ده. د سينور ایرانیانو ټیک دا هغه ډیر کتابونه لیکلي دي خو هغه ستاب شان خلک دي ستاب شان خلکو لیکلي دي او هغه نشر کړی هغه مونږ نه ګورو او نه خلکو ته نشر کوو. زمونږ سره الحمدلله خپل حدیث کتابونه شته دي. دا خبره ستابل پر غلطه په دی باندې نظر رسانی وکړه. او بل دې د عائشه رضی الله عنها حدیث هغه ذکر کړی او دا حدیث وی نشته دی چې عائشه رضی الله عنها نه کلنۍ کې واده شوی و بنا بها. بنا معنا دې څه کړی دا وی نبی اسلام وسه جماع کړی دا خبره دی بالکل غلطه ده. اوله خبره خدا ده چې عائشه رضی الله عنها خپل دا خبره کړی ده و اذا بلغت الجاريه 9 سنين فهي امراه.
کله چې زنانه 9 کاله ته ورسیږي د خزې بیا د ته خزې ویل دا بالغې بیا. دا روایت صحیح روایت دی، رواه الغلیل کې امام البانی رحمه الله ذکر کړی او په صحیح ابي داود کې هم شته دی. بل بنا معنا چې دې کړی دا بالکل غلطه معنا ده. دلته چې تا د بنا معنا وکړه نیو بل روایت راغلی هغه کې و بیا تسکه هغه روایت داسې ده ربيع وزنانه ده رضی الله عنها د دې چې کله واده نو دا وی جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي. نبی صلی الله علیه وسلم راغی او داخل شو په وخت کې چې په ما باندې بنا شو. نو څه مطلب کستا معنا واخلو دلته به معنا داسې کیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم داخل شو په وخت کې چې زما سره جماع کولای شو یا جماع راځي شو. دا خبره بالکل غلطه ده. بلکې دلته د بنیا او د بنا د دې معنا څه ده؟ معنا دلته واده کول او دا د لغاتو کتابونو لیکلي. ته د لغاتو نه خبر هم نه. فتح الباری والا هغه دا خبره لیکلې ده چې عربو کې دا مقوله ده اعرس او عرس. دا په هغه وخت کې استعمالي اذا بنا على زوجته. کله چې دا واده وکړي جماع معنا نه ده، ده خپل معنا دی جماع نه ده. نو په دې وجه دا خبره دی بالکل غلطه ده. او بعض علماء داسې معنا کړی ده لکه حنفي مسلک والے عالم دی لمعات التنقیح لیکل د مشکات شرح هغه داسې بني على زوجته معنا داسې جوړیږي زفها. ډیرو علماء دا معنا کوي. جوهری سه هم دا وی چې بني على اهله معنا زفها. کومه په فرض اومنو چې عائشه رضی الله عنها دا واده شوی د فنه کلنۍ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سر مثال جمام کړی دا. نو دا سبعی د خبرن دا خو ډیر علما د لیکلي چې نه کلنۍ ته زنانه ورسیږي نو او دغه باړې نه غټه یو دا قابل د جماع ده بالکل. دا مذهب د امام احمد رحمه الله د ابن بطال صاحب دا ذکر کړی دی او دغه حدیث نه استدلال کړ. دا مذهب د ابو حنیفه صاحب هم دی او دغه رنګه د نور علماء هم دی. امام شافعی رحمه الله هم فرمایي چې زنانه کله دا وخت ته ورسیږي او دا جسیم وي نو بالکل دخول جایز دی بیا، یعنی جماع د سره جایز. او ډېر علماء دا خبره لیکلې ده. یواز امام بخاری رحمه الله دا نه ده، ایواز دغه روایت کې دا اندرا. بل دا خبره کړې ده چې احادیث د بخاری او د مسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نه مونږ ته چیلنج درکو. اے فتنګر مولا ته چې وی چې د سی بخاری او د سی مسلم احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نه راشه مونږ سره مباهله وکړه. که چیرته ته مؤمن یې او په خبره باندې مضبوط ولا راځي چې مباهله وکړو مونږ چیلنج دیتا راشه مونږ سره کېنه به دی مناظره وکړه میدان ترش علمي میدان تراوزه چې فتوا ولګيږي چې ستا علم به څومره وبو کړي. او مونږ ته چې ته دغه حدیث مصداقي چې عمر رضی الله عنه دا ویلي سياتي وناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن. داسې خلک براشي چې تاسو ته به د قران کریم شبهات پیش کړي، تاسو د هغه سره جګړه په سنن د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې وکړي. فإن أصحاب السنن سنن والا چې د احادیث والا د الله په کتاب باندې خپوهيږي، ته د احادیث دشمن ته په کتاب د الله باندې نه پوهیږي. او د سنن والا چې اهل الحديث الحمدلله دا په احادیث باندې خپوهیږي. امام احمد رحمه الله فرمایي لست اتكلم الا ما كان في كتاب الله وسنه رسول الله. واذا خبره فاغس سره کوم چې الله په کتاب کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې او عن الصحابه او عن التابعين. واما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. د دین علاوه په نور خبرو کې اخته کېدل او نور خبرې کول دا غیر محمود دي. نو ستاسو خبرې شي دا غیر محمود. دا خبره کوي دا چې امام بخاری رحمه الله عربي النسل نو په دې وجه دا کتاب دا غیر مقبول دی. آیا د کتاب د لیکلو د فاره شرط دا دی چې دا به عربي النسل وي؟ دا استاد ډېر امامان دي چې هغه عربي النسل نه دي. دا ته چې په چا باندې ډېر اعتماد کې تمنا عمادي ول دا عربي النسل لسه او دا ته عربي النسل لسه چې ته دا کتابونه لیکي او خلکو ته دا نشر کې ستا کتاب خو بیا په طریقه ولا سره مردود. دا مردود اسم دی
خو که چېرته دا شرط پکې مو لګېږي چې عربي النسل به کتاب لیکي او غیر عربي النسل به کتاب نه لیکي، نو ستا د کتابونه او ستا د مذهب چې څومره کتابونه دا ټول مردود دي، نو ستا مذهب هم مردود شي. د مذاهبو په منځ کې چې د کوم اختلافات دي، نو د امام بخاري او د امام مسلم د حدیثونو خو بیا دا معلومي چې دا کافر دي دا خلک، نو دا خبره ستا په جهل باندې دلیل ده چې ته دا خبره کوې چې د څلورو مذاهبو په منځ کې دا کوم اختلافات جوړ شوي دي او یو وی چې رفع الیدین شته او بل وی چې نشته ده، امین بالجهر شته او بل وی چې نشته ده، نو دا خو که چېرته مثال مونږ صحیح بخاري حدیث ومنو نو دغه خلک خو بیا کافر کیږي څوک چې دې نه انکار کوي او په دې باندې عمل نه کوي. دا خبره ستا په جهل باندې دلیل ده. اختلافات د مذاهبو په منځ کې چې کوم راغلي دي اجتهادي مسائل دي بالکل، ولیکن دا خبره چې قصدن او عمدن ستا په شان هغې انکار نه کوي. داسې اختلافات خو د صحابو په منځ کې هم وو چې کله ورته دلیل راورسېده بس هغې به خپلې مسلې نه رجوع کوله. مذاهب اربعو کې هم داسې په کار ده چې دیو ته کله حدیث ورسېږي او هغې ومني، اوس تا په شانې خلک چې نو بیا ټیک ده، په هغې باندې بیا دغه حکم جاري کېږي کوم چې تا ویو. ستا په شانې خلک چې هغې ته حدیث ورسېږي او هغه ونه مني وایي چې دا من غلط روایتونه دي، دا خبره ستا په جهل باندې دلیل ده. او په دې باندې ټول علما اتفاق ده چې احادیث نبی صلی الله علیه وسلم دا حجت دي. ان ثبوت حجیة السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دینیه. امام شوکانی رحمه الله فرمایي د احادیث حجتیت او د استقلال دا وی ضروری دی، او ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام، او مخالفت نکي پدې مگر هغه څوک چې دا غیر لپاره په اسلام کې حصہ نه ته چې کوم خلاف کې نو په تا باندې امام شوکانی رحمه الله خبره پیټه ارشاد الفحول کې هغه خبره لیکلې ده او به دا خبره کړې ده وی فإنه لم يخالف في الاحتجاج بالسنة إلا الخوارج والروافض. د سنتو په احتجاج کې خلاف نه کوي مگر خوارج او روافض یې کوي. روافض دا خبره کوي چې سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دا حجت نه دي، او ته هم دا خبره کوي چې سنت د نبی علیه الصلاۃ والسلام حجت نه دي. نو ته چې دا وی چې لوپټو والا شیګان دي دا خبره دی غلطه ده. اصل شیعه چې د احادیثو انکار کوي. نو امام شوکانی رحمه الله بیا دا خبرم کړی ده چې فقط تمسكوا بظاهر القرآن واهملوا السنن. دا خوارج او روافض دی وی ظاهر د قران کریم اخلي او سنت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فریقدي انه فضلوا واضلوا وحادوا عن الصراط المستقيم. خپلم گمراه او نور له هم گمراه کوي او د صراط المستقيم نه دا پډړ دي، دا ترنه جدا دي. نو دې څه پر زمونږه د خبرې مقصد دا شه چې دا منکر حدیث کومې خبرې کوي او کوم شبهات خلکو ته وراچي او کوم کلیفونه کوي د امام بخاری رحمه الله په خلاف باندې. نو اصل مقصد د دې دا دی چې حدیث نبی صلی الله علیه وسلم دا رد کړی شي او صرف قران کریم دا واغستل شي او هغه هم د خواهش مطابق د سلف په فهم باندې نه، ځکه د سلف په فهم خو دې اسم لري کړی او بیا د الفاظ ویل شي. قران کریم د دفع الفاظ باندې ولستل شي، هغه الفاظ چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم لستلی هغه ونه ویل شي، بلکې د چې کوم خپل الفاظ جوړ کړي کله ام مشتملت په ځای باندې سره ام مشتملت وای او د صفحان په ځای باندې صفحان وی. نو دا د خپل الفاظ چې په دغه طریقه باندې سره قران وی نو دا به صحیح مؤمن د دې منکر حدیث گمراه په نسبانه او کده دینه په خلاف باندې وی هغه شان وی کوم چې الله ویل او د الله رسول نو دا شیعه د په نسبانه دي.